السلام علیکم ګران ملګرو، خدای دې وکړي ټوله به جوړ او روغ یاست. تر دا مهاله پر مو ژوند په خیر سره تېر کړی. الحمدلله زه هم شکر سره ښه یم. ستاسې دعاوې دي. د نن ویډیو چې ده هغه د مورنینګ واک یا د سهارني تګ په اړه ده، ځکه چې دا ډېر وخت کېدی چې فکر مې ومال ووځم نو نه شم کولی. هوا ډېره سړه وه، -1 یا 2 به وه. نو نن هوا چې ده تقریبا مثبت 7 ته راغلې ده، نو هوا ډېره ښایسته ده. نو ما نن دغه ورځ ده چې د خیره سره تجربه یې کړو. نو زما سره اوسئ، درځئ چې ورشو. خیره سره 9 بجې شولې. ورځ د نن یکشنبه. په شنبه باندې د لې رخصتي په ترکیه کې، او په دا 2 ورځو باندې بیا لوکډاون هم یې. دغه چې د مین هایوې ده تاسې لیدای شئ، دا مین هایوې ده، لیکن د بیخي د ګوتو په شمېر باندې موټران پر ګرځي. هغه هم هغه موټران وتلي دي چې بیخي ډېر ضرورت یې بغیر ضرورت یې نه پرېږدي، چې د کور راوتل هم ډېر میخ کېدی. ښه خدا دې پس له 1 ساعته بعده اوس مونې ګرمي کېږي. دا یوه خبره ده چې دلته هر څونه یخ شي، ښه چې ما دې 2-3 قدم وواله دستي دې ګرمي کېږي، ځکه چې د دې ځای مځکه ډېره پورته و کښته لري. نو بس چې دا د پورته پر خوا سړی روان سي په نیم ساعت کې بس دستي ګرمي وسي. نو دا خبره ده. تقریبا 6 کیلومتره مې تګ وکړي. نو فلحال خو ډېر خوند کوي. نه پوهېږم چې سبب مثال یې، ځکه چې پس له ډېر عمر بعد مې دا تګ وکړي. نو سبا د خیره به ځم، یو څه دردونه راباندې راسي. نو بس خدای دې وکړي چې په خیره باندې تېر سي. او خوند په دې هم کوي ځکه چې ډېره خواپاکي ده. د باران هم تازه سوی دی پرون. سړکان چې دي ګرده لاندې دي، نو چې دا نم پر د مځکه وي، په دې انسان انرجایز کړي، اکټیویټ یې کړي، ښه خوند وکړي. زه خو بیخي ډېر ستړی شوم. یو ګړی به دلته رشت وکړو، استراحت به وکړو. د غونه لاره بیا راته ګوري، نو څه به استراحت وکړو، د دې خوا به بیا ادامه ورکړو. دلته تاسې ګورئ وینئ په دغه میدان کې په عامو خاص ورځو کې به بیخي ډېر رش و، بیخي ډېر ګڼ ګوڼ به و. لیکن نن تاسې وینئ چې یو شی نشته، سوای د کوترو. بس یو 2-3 انسانان دي، هغه هم د زما په رقم شیان دي. ښه هغه هم د زما په رقم لیونیان دي چې راوتلي دي. نو دا خبره ده چې دلته د خلک چې دي د حکومت ډېر پابند دي. دا استراحت پس تو چې ومې کوي، نو بلا د کور واخیستو، بیخي وږی شولم. او بل خبره ده چې د دې ځای خلک د حیواناتو سره بیخي ډېره مینه لري. ګوره اوس دغه کوترې تاسې وینئ، که کوچنۍ وینئ، که ځوان وینئ، که سپین ږیرې وینئ، بس په لاس کې د وریجې یا غنم راخیستي، نو دوی بیچارهګان ترې راچوي. او دا باید د هر انسان دا فکر وکړي، ځکه چې دوی بې زبانه دي. موږ ته اسلام هم دغه راښولي دي چې باید د حیواناتو هم دغو نه خیال وساتل سي، که له خپل د ځان نه چې ساتو. تر دا اوسه چې مې واکینګ کوئ، هغې هم پر سړکانو کوئ. نو اصلي ځای د واکینګ دا دغه دی. ګوره دغه ټریک چې دی دا د لبړ جوړ دی، یعنې چې څونه ته قدمونه پراخ یې هغومره خوند کوي. او هغه ټریک چې دی هغه بیا د باسکلانو دی چې باسکلان ځي ورځي. نو دغه یو ښه شی دی پر دې چې نو انسان هر څونه ځي ستړیا مړیا نه لري. په مثال داسې دی کله یو پوسټ سول چې ستا بوټ ته سړی ور واچوي. او
او بل ګوره دغه بیا د ورزش ځای دی د غټانو د ورزش ځای دی دا نو دغه پر چمه فری جیم دی نو هر شی پکې شته سړی وکړي دلې هم ځان ډنګره وایسي دغه شان دلې ښه دی موت دی د پیسو یې غیم سته هغه بیخي ډېر پیسونه یې نو هغه پر چا باندې بوجېږي هم چې رښتیا سي نو که یو انسان دا فکر ولري چې زه ځان ډنګرومه او دغسې عزم یې هم دغسې ټینګ یي نو دلته پر دغسې شیانو باندې هم دی ځان ډنګروای سي په ډېر اساني باندې وینې دا خو بیا مازې ریګولرټي غواړي چې ریګولره یي انسان چې هر رقم ورزش کوي چې ریګولره یي هغه ځان ډنګروای سي او یو هغه دی چې ودرېږه سبا یې شروع کوم سبا یې شروع کوم چې عزم ټینګ به نه لري نو څه درته وایم چې دی دې ډنګر کړي ځان یو څه مې قدمونه غټ کړله چې مال کور ته ژر ورسېږم ژر ناشته وکړم ونې وار په وار مې حالت خرابېږي نو څه به نور چا بکسم نو چې ما ویلی چې ستړی یم هغه په دې ستړی وم چې مال پر پورته روان یم نو پورته دغسې پورته وه زه به اوس ته ښکاره کړم دا هغه ځای دی په بله ورځ چې ما ولوګ پر جوړ کړي نو نن رش کش نشته هغه ورځ د موټرانو رش کش هم و هوا هم ډېره تیزه وه نن چې دی هوا بیا نورمال ده او موټران خو انشاءالله تعالی ګر سره شته نه دلته نو د هر چا د سترګو دي تیزېږي ځکه چې هر ځای چې وینې بس دغه شینګیای ماشاءالله بیخي ښه خوند کوي دا دی د خیره سره بلا راورسېدم اوس به دغه پرچم ناشتې ته ادامه ورکړو دغه کیسه ده الحمدلله شکر چې په خیره ورسېدم ښه خوند یې وکړي ښه اکسپیرینس و ښه تجربه وه خدای دې سبا بیا توفیق راکړي چې دغسې ځان یو څه ستړي کړو یو څه زحمت ځان ته ورکړو ځکه چې دا زموږ په ګټه کې ده زموږ د خپل د وجود په ګټه کې ده چې باید د هر انسان دغسې ځان ته لږ څه ناڅه سهار وختي تکلیف ورکړي نه نو اوس به ځو د ناشتې پر لور دا یو ځای بله د ښکاره کومه دلته یې مو کتله پس له ډېرو ورځو بعده کوچنیان راوتلي دي بازۍ کوي نن یې د رخصتي ورځ هم ده دا یو ښه خبره ده دا ډېر ورځې مو ګین نه دی کړی خو بیا بیا وکړو خدای مهربانه دی ژوند دی هر وخت تېرېږي نو یپله بیا وږي سوم زما هم بس هغه خبره ده چې بیا وږي سوم نو هدي بالا کور ته رالو د خیره سره